موږ څه ګناه کړې ده دغه دومره سزا م واده 2 میاشتې 2 نیم میاشتې ووتلې چې برې سوي دي خلک ناست دي دلته موږ اتې نور پرېږدئ د خدای هیله ده د تاسې هیله ده نور ما په کراچۍ زندان کې د یو افغان بندي میرمنې فریاد ده او دا چې اسلامي امارت د دغه بندیانو د خلاصون په پار څه کړي دي د ویډیو په راتلونکې برخه کې به یې واورئ. هیله ده د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په کراچۍ کې له افغان بندیانو سره د پاکستان ناوړه سلوک او همدارنګه په غیر قانوني ډول له هغه افغانانو بندي کونه چې هلته د تداوی لپاره تللي چې د ښځو ماشومانو په ګډون پکې ګڼ شمېر سپین ږیري هم بندیان دي غبرګونونه راپارولي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو دغه نیونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي دي. خو دا چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت د دغه بندیانو د خلاصون لپاره څه کړي د ویډیو په دې برخه کې به درته په دې اړه معلومات درکړو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري چې پاکستان ته واوړي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي او وروسته جیل ته اچول شوي. دغه کسان چې شمېر یې تر 3000 پورې رسېدل د افغانستان د سفارت په هڅو بیرته یې ځینې راخوش شوي او تر اوسه په دغه زندان کې 1200 کسان پاتې چې دغه پاتې کسان به هم د ځینې پروسیجرونو له پوره کولو څخه وروسته بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. پوښتنه دا ده چې پاکستان ته د دغه مهاجرینو نیونه څه ګټه لري پرته له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا خرابې کړلې او دغه مهاجرین چې دلته راغلي وو بوی نیول او تکلیف یې ورته ورسول له دې څخه پرته پاکستان ته د دې بله هېڅ ګټه هم ونه رسېدله. پاکستان په داسې کړنو سره د افغانانو په زړه کې د پاکستان په وړاندې د نفرت تخم شیندي. د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته داسې هیله وه چې ګنې د پاکستان او افغانستان اړیکې به بیرته ورغول شي او پاکستان به د افغانستان په وړاندې هغه سیاست چې د نورو حکومتونو په وړاندې یې ترسره کاوه خپل سیاست بدل کړي. خو پاکستان برعکس هماغه سیاست ته دوام وکړ او د افغانستان د حکومت د ضعیفه کولو لارې چارې یې په کار واچولې. په سرحدونو کې د افغانانو سره شخړې وکړې. همدا ډول د افغانستان اسلامي امارت باندې د فشار په پار هغه مهاجرین چې دلته راغلي ونیول هغوی یې بندیان کړل او یې ځورول. په پاکستان کې افغان مهاجرین د روس له وخته تللي دي او هلته میشته دي. دغه مهاجرینو د پاکستان په اقتصاد کې غټه ونډه اخیستې ده. که چیرې دغه افغان مهاجرین په کلي توګه افغانستان ته ستانه شي افغانستان به ورسره لا نور هم آباده شي ځکه په وچه خاوره او دښته باندې هیڅ هم نه کیږي او تمدن هلته رامنځته کیږي چې یو انسان پکې موجود وي. که چیرې دغه بشري ځواک په افغانستان کې شتون درلودلی د افغانستان دښتې به یې کرلې وي غرونه به یې آباد او په افغانستان کې شته بازار به ورسره نور هم تیز شوی. خو دا چې دوی په پاکستان کې شتون لري باید پاکستان ورسره ښه چلند وکړي او ناوړه چلند ورسره ونه کړي. راځو بیرته دې موضوع ته چې افغان حکومت د دغه بندیانو د خلاصون لپاره تر اوسه څه کړي دي. دغه بندیان چې شمېر یې 3000 تنه او د افغان حکومت په هڅو یې نور را خلاص شوي یوازې اوس 1200 تنان پاتې دي چې دا به هم ډېر ژر آزاد شي. د افغانستان یو پلاوی 15 ورځې پاکستان ته د دې لپاره تللی و چې هلته یې د افغان مهاجرینو دغه ستونزې حل کړي او د پاکستان د حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي. خو د سند ایالات حکومت چې د بلاول حکومت د مرکزی حکومت څخه سرغړونه کوي هغه تعهدات چې د افغانستان د اسلامي امارت د پلاوي سره شوي او نه عملي کوي او یا هم دغه تعهداتو په عملي کولو کې ځنډ او خنډ راولي او په سمه توګه یې نه عملي کوي. همدارنګه د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په کراچۍ کې د بندي افغان کډوالو کورنیو ته خبر ورکړی چې د خپلو بندیانو د خلاصون په موخه د هیڅ چاته پیسې نه ورکوي. د یاد وزارت له لوري باختر اژانس ته په یو لیږل شوي پیغام کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لارښوونې سره سم هیواد ته د ټولو هغه افغان ورونو او خویندو د بیرته لیږد مصارف چې د کراچۍ له زندان څخه خوشي کیږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په غاړه اخلي. سرچینې زیاته کړې چې د یادو بندیانو له کورنیو څخه په درنښت هیله کیږي ترڅو په دې برخه کې چاته له پیسو ورکولو ډډه وکړي ځکه دغه افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانستان د سفارت په مرسته لیږل کیږي. دا اوس چې زه څومره خبر یم د اسلام آباد سفارت هره ورځ
د هغه سره د پاکستان د حکومت سره په تماس کې ده. پرون ماته یو کس وویل چې زه ورسره په تماس کې یم مطبوعاتي ډګر کې. ماته ویل وایي زه یو خبر درته وکړم وایي د کراچۍ مرکزي حکومت څخه بغاوت کوي. هغه د بلاول بوټو حکومت ته حتی د مرکزي حکومت خبره نه مني هغه. او افغانان ورونو ته وایي چې د خدای خاطر وکړئ دا بې اسناد چې راځئ تر کوټې پورې راسئ هلته تداوي مو وکړئ خپل مشکلات هم حل کړئ. کراچۍ ته مه راځئ کراچۍ باندې زمونږ هم هغه نه ده وایي. دا خو د دوی خپل مسایل دي موږ په دې قناعت نه لرو موږ بیا هم د دې مسؤلیت لرو لیکن د دې معنا دا نه ده چې موږ قرار ناست یو. وزارت خارجه دا هره ورځ دا اوس دا تقریبا 15 ورځې مخکې د وزارت خارجه یو لوړپوړی هیئت د ملا شیرین اخوند په مشرۍ باندې د وزارت خارجه د لومړني ډیسک د رئیس په مشرۍ باندې شپږ کسه هیئت تللی و 15 ورځې په اسلام آباد کې د همدې مهاجرینو د ستونزو د حل لپاره یې تېرې کړلې او ډېر مسایل حل سول. د کراچۍ د قونسل میسج دا اوس هم ما سره هغه راته وویل وایي نور کسان خلاصوي فقط 3000 نه زیات کسانو 1202 کسان پاتې دي هغه هم عدالت ته پیش کېږي او عادي ضمانت ورناخلي چې بیا به دوی بې قانونه نه راځي. دوی هم خپل اصول یو چوکاټ لري که نه خو دا بیا بېله خبره ده چې موږ دومره بېوزله یو دومره یو بد حالت کې یو چې موږ د یو عادي مریض تداوي لپاره دلته سیستم نه لرو. دا ملامتي یوازې په اسلامي امارت نه ده دا ملامتي لکه څنګه چې سیلاب صاحب وویل په دې ټولو ده په دې 20 کلنه اداره باندې وه په دا اوس اداره باندې ده په ټولو افغانانو باندې په سرمایه‌ګزارانو باندې ده په ټولو باندې دا ملامتي ده لیکن حل لاره دا نه ده چې موږ هر څه منفي یاد کو. د دې ټولو مسایلو د حل لپاره بنیادي کار روان ده لیکن حل لاره دا نه ده چې موږ